دا ډېر اهم سوال دی او دې سوال د نیکانو خلکو ملاګانې ماتې کړي. موږ ختمه کړه دا میاشت د صیام او د قیام او د دعا. خو اوس دلته سوال دا دی، الله اکبر، هل قبل منا ذلك؟ دا روجې به زموږ نه قبول شوي؟ دا ډېر اهم سوال دی او دې سوال د نیکانو خلکو ملاګانې ماتې کړي دي. الله په قرآن کې د مؤمنانو صفت ذکر کړی، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. الله وی مؤمنان هغه دي چې ورکوي هغه څه چې مولا ورکړي، خو زړونه یې یره کړي چې دوی به الله ته واپس کړي. عائشه رضی الله عنها تپوس وکړه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه. دا حدیث امام احمد امام ترمذي راوړی، وی یا رسول الله دا باغ کسانی هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر، دا باغ زیناکاری هغه شراب چیسکي هغه لاګانې چې کوي د الله نه یېرېږي هغه دي. نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته لا یا ابنة الصدیق وی د صدیق لور وی دغه نه دي، ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون وهم يخافون ألا يتقبل منهم. دا وی هغه کسان دي، واوري خدي ته غوږ کېدی، وی ای عایشې دا هغه کسان دي چې روجې نیسي، منځونه کوي، صدقې ورکوي او یریږي چې الله به یې قبول کړي او که نه د هغې د لاسه جاړي، د هغې د لاسه یریږي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې به کله مانځه ته مخکې کړی شو، نو یې دومره به یې جړل چې بیا به څوک د هغه په تلاوت باندې نه پوهېدو. دومره به یې جړل چې څوک به د هغه په تلاوت نه پوهېدو. سوال دا دی چې ولې به یې دومره جړل؟ دا به یې دې د لاسه جړل چې الله به زما دا مونځ قبول کړي او که نه. الله اکبر. او هغه دومره اوچت خلک دي او هغوی ته دا سوچ دی او دا فکر دی چې الله به یې قبول کړي او که نه. او ما ورته داسې مطمئن، داسې خوشحاله، روجه جي لاړه وی، روجه جي ختمه شوه، خوشحاله دی، قبوله شوې ده وایه که نه. ګوره کله چې یو تجارت موسم ختم شي، په یوزي کې مثال کې موږ دې شوی میله ولګېده، میله د کتاب میله، د لرګو میله، یا د هر شي میله چې ولګېده، میله ولګېده او بیا ختمه شوه. نو بیا څه کوي دا تاجران؟ کینی په خپل دفتر کې او په خپله کمره کې او ځان سره هغه خپل کسان کینی کوم چې د سره کار کوي، وی لیسټ راوباسي موږ څه ګټلي دي او موږ څه بېللي دي. میله خو ختمه شوه، خو سم ګټلي سم بېللي تاسو خو ګورئ که نه؟ هغه خو ګرمه ګورمي وه، اوس به پته ولګي. موږ هم یو تجارت اوس ختم کړو، خو دا د آخرت هغه تجارت و، تجارت تنجیکم من عذاب علیم. هغه تجارت چې د آخرت نه عذاب نه خلک بچ کوي، هغه تجارت موږ ختم کړو. راشه اوس خو لږ کینو که نه، لږ بنده کمره کې ځان سره به لږ کینو، تم کښېنه زه به هم کښېنم، ته ځان سره لږ سوچ وکړې، زه به ځان سره لږ سوچ وکړم موږ څه ګټلي دي په دې تجارت کې او څه هم بېللي دي. دا پوره میاشت موږ تېره کړه، څه فایده موږ وکړه؟ په دې پوره میاشت کې څه موږ ته میلاو شو، څه زموږ نه ورک شو، څه فایده موږ زده کړه؟ زموږ اخلاق بدل شو که نه؟ زموږ عقیده بدله شوې ده که نه؟ ښه شوې ده که نه؟ زموږ اعمال بر روان دي که په کمېدو دي؟ دې ټول خبرو باره کې سوچ پکار دی. نو زه تاسو ته دا وایم، ای قدرمنو او ای زما زړه ته نږدې مسلمانانو وروڼو او خویندو، د دیندارۍ نه بعد بېدینۍ ته وانه وړئ. ګورئ عرض درته کومه، د دیندارۍ نه بعد بېدینۍ ته وانه وړئ. ګورئ جومات کې منځونو نه بعد بیا کورونو ته منځونه وینسئ. ګورئ منځونو پابندي چې م کوله د هغې نه بعد بېلمازه نه شئ. ګورئ قرآن هغه تلاوتونه م کول، قرآن پرې نه دی. ګورئ د شپې هغه تهجد پرې نه دی. ګورئ داسې نه چې د شپې د تهجدو پر ځای اوس بیا موبایل نه والې او بیا هغه ګناهونو ته واپس شي. نه مه واپس کېږي. ګورئ بیا او خپل اعمال مه بربادوه.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. إيمان ولو أمني الله وأمني الله الرسول. ولا تبطلوا أعمالكم أو ما بربادوي عملنا خبل. الله ما بربادوي عملنا خبل. لازم تستهم ما بربادوي خبل عملنا ولا ما بربادوي خبل عملنا. عمل بربادول دي توي كان چې موسم مطابق دی وکړو به دې پرېښو او به دې سره سوچ هم نشته چې څه به شي څه به نه شي. د الله نه ویرېږي، د الله نه ویرېږي. اوس هم موږ سره الحمدلله موقع شتي او خصوصا دا ټیم نه دی دا تاسو ډېر د خوشحالۍ خبره ذکر کوم. اوس لږ ساعت بعد به نور ډوبېږي که نه بانګ به وي او کیدی شي دا اخرنی نوري د رمضان چې ډوب شي، کیدی شي دا اخرنی ورځي. تاسو ته یو خوشحالي بیان کوم. یو حدیث کې دا راځي، یو حدیث کې خدای چې الله هر شپه خلک د اور نه آزادوي، بې شماره خلک الله آزادوي، دا خو صحیح ده. خو یو بل حدیث کې دا راځي چې کله دا نور ډوبېږي او اخرنی رمضاني یعنې اخرنی ورځي وي الله ملایکو ته وایي چې ای ملایکو نن دومره خلک د اور نه آزاد کړي لکه څومره چې تاسو ټوله میاشت آزاد کړي.